علیکم. وعلیکم السلام استاد جی په خیر علي په خیر. اکبر خانه خیر چې ومې تاسو سره ملک کارو. حکم کوي مولانا صاحب. خیر خو دې. خیر دی اکبر خان. استا ورارو په کلی کې ډېر روان کارونه شروع کړي دي او د کلی هر یو سړی ماته ګیله کوي. زما وراره داسې کوم غلط کارونه شروع کړي چې د کلی خلک تاسو ته ګیلې کوي جي؟ اکبر خانه هغه روسیار راغلی او ماته یې ګیله کوله چې د اکبر خان وراره سردارې په کلي کې جنکو سره چیړ چاړ کوي او په لینده ورله منګي ولي. تاسو یې مولانا صاحب هغه دومره د بېغیرتوب کارونه شروع کړل. افسوس افسوس د کلي هر تور سړی زموږ د خور او د مور نه کمه نه ده. اکبر خانه دا خو لا پرېږده. هغه ورځې د خانولي د پټي نه په غلا باندې ګنیم وړي وو. دا ښه دی مولانا صاحب چې راته مو وویل. تاسو بېغمه شئ زه به یې پوه کړم خو چې نن به یې کور ته راشي. दाजी ستړی مشي. بیا شي بچې. څه چل دی داجي؟ ته خو نن خپه او پریشان یې ډېر. خیر خو دی که نه؟ ریشم بچې دې سرداري خو زه په شرمون وشرموم. خو نن چې مولانا صاحب کومې خبرې ماته وکړې نو د شرمه مې سترګې ښکته ونیولې. السلام علیکم داجي. وعلیکم السلام بچې. سردار لاله داسې څه کار کړی چې تا ته مولانا صاحب ګیله وکړه؟ همجده بچې کم کار د چا هغه نه دی کړی. په ګودر کې جنکۍ د ده د لاسه تنګېږي چاله منګي ماتوي پردو پټونه ګني یوس یو خرڅې کي غلا کوي. یا بچې ما کم قصور کړی دی په دې سپینه ګیله دې ما نه شرموي ما دې نه شرموي بچې. ریشم بچې دې پوهېږه که نه اخر ستا خاوند دی. داجي ما خو ډېر پوهېږو خو دې خبر چې هغه ولې نه پوهېږي. داجي ما د سپیله کې ده که شل کاله په نچه کې بند کړي که نه او بیا یې روباسي نو کږه وي. امیرجان خو همیشه خفه وي. تقدیره ډېر ښه خوښ خوښ بنده که یار یو خو ډېر ټک ټک کې هلکه دولیا جی مېلمنو سره ورانې ونه کړي. دولیا انار لکه دی بنار یار درده کوه یار درده کوه ولې یار ولې دلته دی بار شو بار شو کار نه کوي کار جوړ کړئ. هلکه دولیا جی خان ته وموږړلو اوره دوانه د اخري راکه انار کوه څومره وای خان صاحب پوره کېږم باید یاستې دې کم نشته او تقدیره یا لکه سرداریا سجل در باندې شو تا خو په سر باندې لاس کېښود. په سر خو مې ځکه لاسونه کېښو چې جیب مې خالي شو ته ورکه مې کړ 2000 روپۍ. وهلکه نه سرداریا پیسې خو تا نه ښه نه دي. سرداریا پیسې خو دل در کومه خو دا یو خبره مې واوره چې دا به سبا بیا مال راکې ولې دا پوره 2000 روپۍ دي. ښه موږ کله ستا پیسې خوړلې دي نه که بچې سبا رال راکې بیا ټوله دې غونډو ته لاک خو ده ورمنه هله یار د مړو غونې لاک خو ده وله درېږي درې خاله اوف داس خوش داس خوش سبا به غونډې کې سرداریا خبره دا ضروره چې 2000 روپۍ مې درکړي او نور ستا دپاره ما سره یو چوانۍ هم نشته دی پوه شوې او ما سره نورې پیسې نشته دي. دا څه خبره کوې نه که
ستا په دې ډیره کې ما لکو روپۍ تېرو دي څنګه ما ستا پیسې خوړلې دي تا دې ته خلک ښکاره ده غل تورې او په سپینه خو ستا غوندې وي که نه پرون دې د خانولي په ډینه ګني پټ کړي وو لاړ شه نه څه بله کارنامه وکړه زه په دې کلي کې څه کارنامه وکړم څه کارنامه وکړي د ښځې کالی خو به دې وي که نه هله وړه شعر په بڑا کومه او کار څه کوم دا کاریو په مال څنګه په مینا خپل تاج جوړ کړی دی وکمکلی ته کېنه دا ستا مال زما مال نه دی ولې ته زما ښځه نه د ښځې خو دا مطلب نه شو چې د کور نه ټول سوزونه وړي او په جوارۍ پیلي د خدای لپاره سرداره زما د پلار عزت خاورو سره خاورې کوه ما کم از کم د هغه د سپینو ګیرو خاطر خو وکړه که نه دا کالي ماله راکړه نور څه کړې جوړه کړه سرداره افسوس خبره خدا د سردار لالا چې یو خو مې د کور خاوند دی بل خو مې د تره زوی هغه چا رښتیا ویلي دي چې تربور د بیرې بور وي او تربور وړیا سره به بیا ګورو د مخې نه مې لرې شم جګه چې په دې کالو د خپله جواري نشه پوره کړه زما په ژوند کې زما د کور په کالو باندې د خپلې جوارۍ نشه نشي پوره کولی دا کالی خو زه خامخا وړم ولې چې ګلدار سره زما ظلم دی او زما پښتون ده افرین دې ستا خپلې پښتو وي ته ځان ته پښتون وې پښتو دې ته وایي چې د خپل ښځې کالي په دم لګې پرېږدم چې د باندې زموږ د داجي عزت ګران نه دی زما په کالو باندې که د پښتو پوره کېږي نه پوره دې کي نه خورې نه که دا بې غیرته دی ستا غیرتي روح ژوندی دی دا زما په ژوند کې کالی هېڅ چل نشي وړی امجده ستا دا جرأت چې زما په خاوند دې لحظت کوم د ښځو د خاوند ترمنځ ستا خبر دی ها امجده السلام عليك ترى ولا لا شلم صدر ته وایم ملګرو په جوارۍ کې مې هر څه پیلو ده غلاګانې ما وکړې ډاکې ما ووالې شوکې ما وکړې پردي ګړي ما په غلا خرڅ کړ په ایمان سم د پولي تاک مارغه رانه جوړ دی د پولي تاک مارغه چا رښتیا ویلي چې جوا کسی کا نه هوا غم کو سرداریا دنیا چا شر کړې ده دا دنیا غمونه مو کوه په دا پکې راځي دا السلام علیکم ملګرو وعلیکم السلام نن خو مې د ملک دلاور زوی په بانک کې صحیح کو پوره 1 لک روپۍ چې کې کیش کو 1 لک روپو چیک نو بیا ګورئ سره ظالمانو راځئ چې لاره ورته ونیسو نه سرداره نه په دې کې موږ تاسو سره ملګرتیا نشو کولی ځکه چې د ملک دلاور لاسونه ډېر اوږده دي دا څه خبره دی وکړه بني ادم چوکۍ شي که نه نو په کاڼو چکونه لګوي دا خو دا دلاور زوی دی تاسو راسره ځئ که نه زه په خپله پرې ورغم ملګرو کې خو کمکل دی ځان نه به کار وګوري
ګوره بچې هېڅ فکر ونه کړي ته د دلاور خان زوی د ستا مجرمان به داسې کې نیول شي. السلام علیکم ملک صاحب تاسو زیات کړی وم حکم کوئ. او جناب مونږ تاسو یاد کړي یې. ګوره انسپکټره تا ته پته ده چې زما لاسونه څومره اوږده دي او زما تعلق څومره دی چې زه سیم ته ستا د ترانسپورټ سفارش کولی شم خپل علاقې ته. نو زه خو همدا هم کولی شم چې 5 منټه کې ستا دا سټارونه په ځمکې باندې وغورځوم. ته ما را بدل کړی یو ایماندار افسر یو فرشناسه یو ښه کمانډو دې دپاره چې زما په علاقې کې امن و امان راولې. دا امن و امان دی چې زما د ملک دلاور خان د زوی نه په رڼا ورځې باندې خلک پیسې اخلي او هغه زخمي کېږي او ته په تانه کې. ملک صاحب زه ستاسو نه ډېر شرمنده یم. دا زما دپاره هم ډېره د بدنامۍ خبره ده چې په رڼا ورځ زما په علاقه کې ستا د زوی نه چا پیسې واخیستې او دی یې زخمي کړو. ملک صاحب زه ستاسو نه لږ مهلت غواړم. نه مالت نشته. مال ملزم پکار دی ملزم او بس. وادي اورېدو انسپکټره څوک؟ وایه مارره څوک؟ ها د اکبري کولال زوم سرداره. واو دې اورېدو انسپکټره ستا په مهربانۍ سره نن سبا کولالان هم زموږ بدماشان لوټ شوي دي. داسې خان جي زه ټیک ویم بوډا ما ته دا ووایه چې سردارۍ چېرته دی. هغه جي 2 ورځې شو کور ته نه دی راغلی جي. دا څوک دی؟ دا جي زما زوی دی جي. داسې کوئ جي بوډا چې کله سردارۍ راولي دا زوی به دې د تانې نه بوځې. انسپکټر صاحب د خدای دپاره زما هم دا یو ټکې دی. تاسو دي انسپکټر دا څوک ده؟ ملک صاحب دا څوک چې سردارۍ نه راغلی دی به ما سره تانه کړي. واه انسپکټره اوس دې زموږ سره هم د ماشومانو لوبې شروع کړې. ملک صاحب خدای لپاره زما زوی د انسپکټر نه بچ کړي. زه تاسو ته منت کوم ملک صاحب زما زوی انسپکټر صاحب نه بچ کړي جي. زه اکبر یم خپل ماشوم دې بوځه. ملک صاحب تاسو ډېره مهربانه ملک صاحب کوئی احسان زموږ په دې کلي باندې مو کوي جي. څه مطلب؟ مطلب دا جي چې زموږ په دې کلي کې د جوارۍ اډې دي منشیات اډې دي ماشومان تباه او برباد شو جي. زه اکبر یم ته دې خپل ماشوم بوځه. ډېره مهرباني ملک صاحب. راځه بچې راځه چې ځو. واه دې اورېدو انسپکټره د جوارۍ اډې منشیات شوکې واه دې اورېدو نو د دې مطلب دا شو چې دا ټول کرایمز د پولیس په نګرانۍ کې کېږي او د دې ټول ذمهوار نه ملک صاحب نه. قسم مې د په خدای نن نه پس به په دې کلي کې نه څوک چرس کښي
نه پوډر خو نه به څوک جوارې کړي. جوار کروي پریکړه سردار استاد سردارې خلاړو تباہ برباد شو. دا مجال چې زما په علاقه کې د جوارې اډه چلي او ته زما په علاقه کې شوکې کړې زما په علاقه کې زما په علاقه کې صدیق پریا ملک صاحب زما وراره سردار یې معاف کړي زه دننه د هغه په ځای معافي غواړم ملک صاحب د هغې لپاره زما وراره معاف کړي لرې شه هغه زه نشم معاف کولی هغه یو داسې جرم کړی دی چې هغه د معاف کېدو نه دی ملک صاحب ملک صاحب سردار زما یوازې وراره نه زما زوم دی ملک صاحب هغه دې معاف اوسته شه تا ته پته ده چې سرداري څومره کورونه تباه کړي دي څومره میندې کونډې کړي دي څومره خلک یې خراب خراب کړي دي هغه ته به سزا ضرور ملاویږي ملک صاحب ما خپل عزت ستاسو خپو کې کېښود د خدای دپاره زما زوم وبخه ملک صاحب زما زوم وبخه تا ټوپۍ په خپو کې نه ستا په سر ښکاري مولانا صاحب تاسو څنګه پیښه وکړه ملک صاحب زه تاسو ته یو سوال لا راغلی چې سردار یې معاف کړي نه مولانا صاحب مونږ ولې ګناهګاره وئ تاسو به سوال نه کوئ تاسو به حکم کوئ تاسو ته الله تعالی ډېر لوی مقام درکړی دی تاسو د حضور صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې ناست دی ستاسو حکم به وي او زمونږ به منل دي
ملک صاحب د نبی علیه السلام دا فرمان دی چې د بدل اغوستو والا بهادر نه معاف کولو والا غټ بهادر دی. زه تاسو ته منت کوم چې سردار یې معاف کړئ. ستاسو حکم سر په سترګو مولانا صاحب، خو زما یو شرط دی چې سردارې بسره د خاندانه دا کلی پرېږدي. نه ملک صاحب دا زیاتې دی چې جرم دی یو وکړي او سوځي د پکې غونډ خاندان. زه خو یم چې سردارې د دې کلي نه وباسو. انجیل کې سم برابر کا دې لندې له سمون په وګ ولاړو وای 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 ځان دې وای وای زمون په علاقه کې دا سره د حکومت دی جی ها غلې دي سر جی ملک دلاور سے خبر دی جی ملک صاحب ना मलक साहब ना जो जमा इलाका के पुराना और शुका करेगा दीर जनिशम पे हो रहे देर खड़ा मलक साहब आरिफा जदात करे खोलो ठीक है साहब Inspector Sam! Zama payla tutti se corre o dicere Escol! Inspector Sam! Datemi prima! Datemi prima! Non vuol dire stupido! Vieni tu! सरदार पुराना मलिक खलास को कसम मेरे पत्नी जस्ताना सामुन वसम दादल में माफ का जमाने ने पुराना दिन को मैं तो वही ब्याह से लोगों में माफ का ब्याह से लोगों में वो ये अब क्या कहना खुशर बेगा दी शांत दी पूरा और दी कानून का दी पूरा दारू शुक्र बासा जब मौलाना साहब नमलक साहब मिनट को और तेरा अखलास के यानी कसम में जब खुदाई जब आवाज़ की में कम अमल दर सर कोलो और कम अमल दर सर कोलो सर दर रखने के लिए क्या करते चेक में दे करे रखना सदा चपशा सेम चपशा और रुक्शा जमाना में नन को जमा को जमाने बचवे या तो मैं शिकल में बिल्कुल नहीं है इतनी तरह की जमा सबक काम दे जमा द गरीब से इज्जत कर कई जैन रुक्शा उदा नदाजी امدا سي مکوا کنن زما د ساسو جدا شو نو بیا به زما سره سم ریشم بچي دلته تعالی کوم خوشحالي درکا چې تو ور سره بار سي پته نشته بچي هلته بستا سالي هلته بستا سالي जी ना खो जाते ने उसे माफ कर بچي دې کې به زمون خیال زمون بخیال سردارا کته زما وړاندې خبره منو دی وي نو نن به زما سره سترګونه جوړې دي تا خو زه په ټول کلي کې وشرمو خو زما د کور نه ماته ګټه مه جوړوه وځه رخصه وځه زما د کوره وځه
چل دی سرداره دا والا دا سری دا غاډې دی دا ستا هغه دی دا کالي چې ما په هغه ورځ تاله درکړې وي نن به ما په سرو سترګو نه چړل زد مکو سرداره دا کالي دی دا په ښار کې خرڅ کړي چې تر څو پورې په ښار کې تا ته کار نه میلو شوي نو په دې به ګزاره کړي خدای مکه د لوږې به مړ شي مړ دې شم داسې ډېر یتیمانان زما په رنګې د لوږې مړېږي که زه مړ شم څه نوې خبره نه ده خدای مکه سرداره ته خو زما د سر تاج یې د سر تاج نه د خپو چیتره خدای دې چیتره خلک بهر غورځوي څنګه چې زه ستا پلار بهر وغورځولم داسې مه وایه سرداره دې کې زما د پلار څه قصور دی دا خو د کلي د ملک فیصله وه د کلي ملک په څه جرأت و چې زه به د کلي نه ویستم که زه یتیم نه وی که نه نو ما به کتلی وی چې هغې څنګه زه د کلي نه ویستم خو زه یتیم یم که نه آیا ته مې تا نه دي اورېدلې ریشم چې کاڼه راځي د یتیم په سر لګي د یتیم په سر ستا یې د خپلې مور په سر لګوي سرداره زه ځمکو دا واخله لکه اقبال مرغۍ خو راته څه نوې غونډه کې ښکاري سره ټول ته کمې خبرې ترکیب نمبر 4 استعمالول پکار دي که ولې ستاسو ضرور دی دی ماته چې دې ورځو نو راځه که نه ته ورور ایستله فیصله یا داماد زل 50-50 کا سو گرانی شي اقبال ګله فیصل هم چاله د غلا په مال کې حصه نه ده ورکړې خو اعتبار بل نم څوک مال دا افسانه نشي خوړی اعتبار ګله په اعتبار کې لاړې بچ خو بشي کنه بالکل بچي زغم مه کوه ډاکټر صاحب ما ته ویلي دي چې دې لږ نشه کې دي اوس کېدای شي پخپله به ټیک شي زما کالي وکړه بچي حوصله وکړه ته بالکل ټیک یې ستا کالي به هم تا ته میلاو شي ته بالکل اوسه خو شکر وباسه چې ته بچ شوې زغم مه کوه زه د سلما پلار یم بچې د چا ګاډي سره چې ستا اکسیډنټ شوی دی
سلمى او زما لور سلمى خو دا راته ووایه بچي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې सेठ सेठ जो लेकिन इन अखाड़ तक मजदूर तरह करो जान से मेरे सोच और काले में पड़े क्या मैं खर्च कर तरसों पर बेकार नहीं लेके करे पागल को गुजारा को अरे ना क्या जाले बात गुजारे को तन को غم مکوا کالی بم دل زوالو پکار بدین سولو تنن نه پس دلته اوسه دلته خدای در سره خو غسیر سے دا دنیا ستاسو غو نه خو خلکو بلی آباد ده ګنې دې خار کې خو ډېر ډېر ظالمانو سيږي د چنګیز خان په کتاب کې د ناکامیت کلیشتا څه څنګه ناکام راغلی ما خو ډېر کوشش کوم بوس خو بم بلاست شي بوس بم بلاست شي بوس چې بم بلاست نشو نو ته به بلاست شوی وي بوس ما معاف کړئ بوس بوس ما تاسو نه وکړئ بوس ما معاف کړئ بوس بوس ما معاف کړئ بوس ما سره غداري کول والا د هغه انجام مرګ مرګ ای دمبما ای دمبم حاضر دی بوس حکم کوئ نو بیا لاړ شه او د ښار په ګوټ ګوټ کې دماکې وکړه ښار په بومونو کې وپېله سرې وینې سور طلا انګار ښه انګار بوس ای دمبم عمر د سر په تلي کې خېرو دا خلک به دله داسې وجړوم داسې به یې درله وجړوم چې د دې خلکو دا میندې به په دې سرو سترګو جاړي ښار به دله د بمونو امبار کړم امبار بم دی زبان خاندم خاندم بدن او خلق خلقو کورونو کې مرمیر وي جړا وي ځکه چې نن د ښار په ګوټ ګوټ کې دماکې وشوې اوس ووایه دمبما صحیح نام څه مطلب مطلب یې دا دی بوس چې ستن ته ټول پکار دی وای دمبما وای لیش کې وله او سپک کې خېټه لاړ شه د ښار د ټولو نه ښکلې ډبره وایه چې نن مونږ هم خوشحاله یو لاړ شه څنګه دا نننۍ اخبار دې کتلی دی چې څه پکې لیکلي ولې ډېره پکې څه لیکلي دي زیر په زیر د مارکېټ زیر په زیر لاسونه دا خلک څه کوي و زما ساده ښځې زمونږ په مخ کې روزه
کېږي. خدای دې د داسې خلکو په چوړه کې خدای دې تباه ووهي. وخرې خیرې مه کوه، دا چې زما د بریفکیس راواله، زه دفتر ته ځم. شابه ته په خپله تجربه وګوره، تاسو به پته ولګي. او زما ساده ښځې، دا دماکې د څه لپاره کوم؟ دا دماکې چې زه ونه کړم نو زما اولاد به څنګه خوشحاله شي؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. څنګه خو هم لالا اصل ما څه شوه باغ کې لوبې کوي، اوس به راشي. السلام علیکم انټي. څنګه سلمان؟ زه ټیک یم انټي، تاسو څنګه یې؟ دا سلمان لورې، ته ورسره به خبرې کوې او که څه چې مې بندوبست به ولګې. ټیک ته ډیډي، دا دې لاړم او دا دې راړم. یاره خورې خفه کېږه مه، سلما ډېره ښه مخلجینې ده. لالا نن ستا دا خور ستا په در سوال له راغلې ده چې بېنامه مې وانستی. دا څه وې خورې؟ خویندې د روڼو سوال نه کوي، په زوره تېښتي. وایه څه دې پکار دي؟ لالا بیا زما په سر باندې لاس کېږده او دا قسم وکړه چې انکار به نه کوې. بیا مې د ستا په سر قسمې خورې چې د دې نور سر دې پکاري، نو انکار به درنه نه کړم. نو بیا لالا خپله لور دې زما لپاره دپاره په دې جولۍ کې واچوه. و زما په مقلې خورې، دا هم لا څه خبره ده؟ سلما یوازې زما لور نه ده، ستا ویرم ده. کله زړه غواړي جنج راولې اوبه یې ځه. رښتیا لالا؟ او بلکل. وړه چیرې وړه کېده. انټي बारे चाहिँ अनि तاسو لري خدای دې خوشاله لاره ګوري. نن سبا فراز کوي څه؟ لالا خپل بزنس کوي. زه خو وایم چې خدای دې زما د فراز په شان زوی هر چا له ورکړي، ځکه چې هغه 5 مانه وخته خپل لمونځ اودس کوي. ته ما سره څه وویل؟ دومره ګناه چې مجنون به لیلا سره او فرحاد به شیرینه سره هم وکړو. نو بیا ما خپله ناوې ولې نه جوړوې؟ تا خپل ناوې ولې نه جوړوې؟
خو زه خپله مور رضا کړم که نه بله چې هغه یو پښتنه ښځه ده او د هغې په رضا کېدو کې به لږ وخت لګي که نه ته بس لږ انتظار وکړه انتظار خو به زه ستا ټول عمر وکړم خو زما مور انتظار نه کوي ولې چې هغه یوه ډرامه ده ګوره که نه فرازه که تا په ما ګډا نه وې بنده کړې خو زه به خلکو ته ګډېدم او د مور خوله به مې بند وې د مور خوله خو به یې داسې بنده کړم چې ټوله دنیا به یاد لري والله چې ته به په سرو سپینو کې وتم خو فرازه زه یېرېږم زما مور زما سودا بل چا سره ونه دي که یو لږ روپۍ ورکړي د خوله به یې بند شي یو لږ څه چې ټوله روپۍ مې وکړم څنګه دیوستا د مینه د بقا تمه لرې زما د درزه سره مینه نه کوي دولت سره مینه دا والا چنګیز خانه حساب به ستا د خوښې یو مال به زما د خوښه دی هېڅ غم مه کوه دوسته مال به A1 درته ملایي جهانګیر بچې جی ډېډي دې مېلمه سره لاړ شه چانس او پوډر او A1 خوښه مې ده یو منټ ډېډي او مونږ د اسلام لږه داسې خوشحالي غواړي والالیانو دا هر څه خو زه ستاسو دپاره کوم ټمبما ورکړه جهانګیر خان وعلي خانانو ولا سلیم یا thank you daddy my sweet daddy راځئ بشیریا مېلمنو راځئ راپاتې یاره اوس د دې خلکو دا میندې خویندې نه دي دا خو به مونږ ته ډېرې ښېرې کوي وایې ټمبما جي اوس موږ هغه ګنده بوټي یو چې په مونږ باندې ډېر ښه پوه شوم بوس زمونږ خو صرف دولت سره کار دی دولت خوشحالي خدای دې د خلکو ښځې او لوڼه په سرو سترګو جوړوي په سرو سترګو حاجي دومره سوچونه فکرونه مه کوه فکرونه به ولې نه کوم امجده تا ته څه پته ده زما ستا دا رول لا ژوندی دی امجده یو کار به ونه کړي سردار پسې خبره لاړ شه حاجي ګوره څه ټایم چې ما سردار لالا سره ستا په سر جګړه کوله او تا وهلم ورته کولم اوس راته چې ښار ته لاړ شه وبسې امجده زه ستا مینت کوم خیر دی سردار پسې ښار ته لاړ شه که نه اخر ته یو مور راوړی و زه به تا لپاره ضرور ښار ته ځم ضرور ښار ته ځم ځه لالا مې او ماشومان چې نن د چټي ورځ ده لږه د ماشومان سره لګوتې ته کېنه ته دمه خوره زه له پیګه نوم کوم ده ښه خپله چې ستا ته ډېر
څومره ښه Terceiro gosta chava. پیسې نشته او نشي کې دا په پیسو راځي ساسې نه راځي
جمعیتونه خو شته که نه لاړ شه سبلی راپټې که که سبلی نه شي پټولی جمعیتونه نو کور خو به دې وران نه که نه کور نه لوښي راوړه او راشه چې زه تاله دا ستا دارو درکړم ښه چې هډوکي دې ارام شي ځه ورک شه زارګانې به په ورک شه ما ته پته نشته ووایه څوک نه دلته پور ما ته پته نشته روشن ماتا دویل تو نہ کرے نہ کرے زنجیرہ رکو کے دیر سوتی رکے ورکون کنا مداسو زتان کرو شنتا برازے پیو کو کٹور دنیا گرائی استا ہونے ورکو دے بدماش برازو دتا جهانگیر په داسې معمولي سړي خپله قیمتي ګولۍ نه خرابوي ډېره پاچا کې ولاړه چې نه دې ورته لکه زموږ قتل لګي معلومه ستا وراره په داسې خلکو خوښ نه ګڼئ چې په جنازې پسې د ښار 300 کسان وي او بس خبر مه غورځوه بیا د لږ سړي په میدان پته ولګي نو بیا ګورې څه ته را میدان ته وخوا نه د دې نه خو ښه ده چې تاسو دواړه ما مړه کوئ چې دا خبره ختم شي نه روشن نه ستا د خدای دشمنان دي ځل دا د جهانګیر خان مینه ده د جهانګیر خان غلی شه د فرازي پټون کې دا د بل چا نشي کولی دا صرف او صرف زما مینه ده نه خو زه ستا مینم او نه ستا مینم زه د هغه سړي مینم چې څوک ماته روټونه راکوي روشن تا ته پته نشته چې زه د چنګیز خان یم او د چنګیز خان مخکې دا ټوله دنیا څنګه ډېره وړه ښکاري روشن دا ښکلی ناوې د جهانګیر خان ضد دې څه ده غلی شه روشن زما ضد دی تا سره به واده زه کوم نو بیا ډاک شه ګور به چې دا پښتون څوک ترسره کوي شرم وکړه بې غیرته شرم وکړه زما پښتون ته په نامه نه خبرې کوې نو بیبي دې ته مې دروازه ور مه کوه ولې چې دا زما ضد دی د ضد خبرې مه کوه فراغه ستا مور سینګنګا ته خطا نه ده
نشي جوړېدی مورې هغه ډبه خپله ښځه جوړول زما ضد دی د دې خبرې نه باندې دا پوښتنه ستا پلار د دې خان یو ایجادداره کړی دی او دا خلک پسې وایي چې د جنګیز خان دی یو ډېرې پرې واده کوي نه چېرې دا واده نشي کېدی دا ځکه چې ستا پلار یو شریف سړی دی واقعي چې مورې زموږ افغان یو شریف انسان دی د مشرانو خبره چې څنګه یې نه وي هغسې یې څه مطلب مطلب دا دی مورې چې اولاد کوم باندې لار نشي نو هغې د خلک څه وایي بکواس بند کړه ستا پلار په ژوند کې چاته داسې غلط کار نه دی کړی مورې په ښار کې د ماتې ټول څه غلط کار ونه دی په دې ښار کې چرته خرڅول اوس غلط کار نه دی مورې قلم خرڅول غلط کار چغې مه ورته ماته مورې ته محکوم دی محکوم خو یو خبره ته واوره هغه ډمه به ضرور زه خپله ښځه جوړوم دا زما په راضي سره ضد دی ضد زما د بریښتې سره په دفتر په ځم نه وخوشو جهانګیر پلار یو تپوس ته نه کولی شم زه تاسو کاروبار ښځې دا مڼې سره کار د ونې سره نه مڼه چې بې خونده وي نو خلک د ونې تپوس ضرور کوي ښځې ستا مطلب څه مطلب دا چې کوم کارونه تا شروع کړي دي دا ډېر ظلم دی ما داسې هېڅ ظلم نه دی کړی چې زه پرې شرمنده یم چویس موډر او په دې ښار کې د ماتې کول دا ظلم نه دی نور څه دي دا دروغ دي چې دا دروغ دي نو بیا خو زه واده سره کړم چې دا کارونه ته لګې بیا ووایه چې دا کارونه ته لګې بیا ووایه بس که ښځې بس که د هر څه زه د خپل اولاد د خوشحالو دپاره کوم دې معاشرې ما سره ډېر ظلمونه کړي دي او تا ته یاد نه دي مونږ به د یو وخت ډوډۍ درک نه لګېده زما بچي به د لوږې نه اوده کېدل کومې سختې چې ما تا تېرې کړي دي زه نه غواړم چې زما اولاد هغه سختې تېرې کړي زه به د خپل اولاد د خوشحالو دپاره د خلکو وینې وڅکوینې زه به هغې له د دولت انبار لګوم انبار لګوم داسې انبار ته ما د دولت نه دی پکار کوم چې د انسان د وینې په بدن کې ولاړ وي زمونږ مال ولې ډېر شو ولې مونږ پیسې نه درکوو نو شمشیر خان یار دا خبره نه ده خو زمونږ په دې علاقه باندې یو ډېر خطرناک انسپکټر راغلی دی څو ورځې مخکې زما کسان یې ونیولي کوم چې په جیل کې پراته دي د فکر څه خبره نه ده مال به ضرور رسي دوست د شمشیر خان مال به نن رسي مال به نن رسي هغه اوس څنګه رسي هغه داسې دوست چې نن لاره بلکل صفا ده د هغه انسپکټر نن واده دی واده واده دی بس پنځه راته دا پیسې د کپړو او د فرنیچر لپاره راغلي وی چې نورې پکار شي نو ما ته دې ټلیفون وکړي بس ته د واده تیارې کوه چې پکې خوشحالي وکړو زما د مامور سره واده وکړي چې دې ته نور ډېر لرې راشي راځه
نه فرازه نه زه تا سره نشم تللی زما مور زما د واده بیانات بل چا نه واخیست د بیانې خبرې به کول وشي ټول عمر به په تا باندې مار خوړلی دی او نن به زه تا ضرور بوځم د مار خبرې مه کوه فرازه تا مانه مال اصلي نه دی راکړی زه تا ته ټول عمر کله شوي نوشینه هسې چغې ما فرازه زه نه باید دې وګرځم د دې کوره اچھا رښتیا ویلي چې دم اخرې ډای خو نوشین په خدای باندې قسم وي چې ته زما نه شوې نو د بل به دې نه کومه ډېره ګرمه مخه یې بچو د حوصلې نه کار واخلئ حوصله وکړه څنګه حوصله وکړم هغه دنیا ورانه کړه او ته ماته یې حوصله وکړه زه خو وایم چې د ځمکې تل ته ورځو دشمن وجلو دپاره عقل کوم چې تاسو سره نشته ورځې پسې بچا زما د عقل په مطابق لاړ شو د فرازي چلغلر اوچته کې فرازي به په خپله دلته راځي بیا ټیټېږي اوس رانه د فرازي چنغله هېڅوک نشي بدلولی معافي تاسو په یو صورت کې ملاویدلی شي چې ته زما بېرې سره واده وکړې ستا حکم په سر سترګو چې ستا دا ارمان وي زه به د ماما لور سره ضرور واده کوم رښتیا ته داسې بچې او ګورئ نو بیا موږ هم د خپل ورور کور ته او ستا او د بېرې د واده مې ږدمه سرداره جی میډم درغه ورشانیا دی بیا आवाज کوي کنه څنګه بچیا یا سرداره جی میډم ډېرې څه شو خان کو سر روټي پاتل کرے خان یا او اس بڑے کا تم تمام ضروری میٹنگ ہے فرازي شو ما ته پته نشته خو ته څوک یې زه د فرازي دشمن 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 څوک چې د فرازي نشته نن به زه د زړه بړا ستا که په چنګله وباسم نه परसों का जो है 250 कंडीशन बोलते हैं
زدا منم مورکه چې دا مړی به ستا زویلې کړي خو ستا دې زوی فراز بېګا یوه ډمه وجه ډمه مخکې شه فراغه دا زما اختیار نه دی زه د خپل فرض د لاسه مجبور یم زما د ټولو پته نه لګي زه پارسي کېږم او که د عمر کیت په کار راته کېږي د سلمه چېرته ښه غوندې رشته هغه غوره کوي څنګه وایي بنګله نمبر 12 ګلبهار کې مړي شوي دي سپیشل موبایل ولېږه چې دا لاشونه پوسټمارټم ته یوسي
لاټې د کارونه مه کوې لاټې د کارونه زما نه یې بد راغله دا دولت زما د هېڅ کار پاتې نه کړو که ته یې دولت ته کولی کړې زما به نن د خپل اولاد کې ژوندی کړی و ما ډېر دولت جمع کړو ما ډېر ناجایزه کارونه وکړل د دې بچو دپاره خو زما بچي زما نه لاړل زه یې یوازې پرېښودم د کلي خلکو ای پښتنو تاسو ته وایم لور خور چې ورکوئ لږ سوچ وکئ چا بدعمله خو نه دی او بوډۍ